د ځیرکو موبایلونو ډېر استعمال د یادښت قوه زیانمنوي. سویس کې یوې نوې طبي څېړنې ښودلې چې د ځیرکو موبایلونو ډېر استعمال او کارول د تنکیو ځوانانو او ماشومانو په یادښت قوه زیات منفي اغېزې کوي او د دوی د ذهني وړتیاوو د له منځه وړلو سبب کېږي. د سویس یو طبي انسټیټیوټ د خپلې نوې څېړنې په اساس وایي چې د ځیرک موبایل وړانګو او فریکونسیو تر 1 کال او یا هم زیات وخت په تېرولو سره د انسان ذهن سخت اغېزمن کېږي چې په پایله کې د یادښت کمزورتیا رامنځته کېږي. د ځیرکو موبایلونو او ټکنالوژیکي توکو زیات استعمالول د حافظې چوکاټ زیانمنوي چې د دماغ په راسته طرف کې ځای لري. یادې څېړنې ښودلې هغه کسان چې ځیرک موبایل راسته غوږ ته نږدې نیسي هغوی له دغو راوتونکو فریکونسیو څخه زیات اغېزمن کېږي. د څېړونکو د څېړنې په اساس چې پیغام لیږل، ګیم کول او انټرنیټ کې لټون کول که څه هم په عادي ډول پر ذهن اغېز کوي خو د یادښت قوې ته زیان نه اړوي. دغه څېړنه له 12 کلنۍ څخه تر 18 کلنۍ پورې پر 700 کسانو ترسره شوه چې پکې د راډیوي وړانګو او د انسان دماغو او یادښت ترمنځ ارتباط پلټنه وشوه. د څېړنې پایلې وښودل چې د راډیوي وړانګې د دوی پر دماغو او یادښتي قوې ښکاره اغېز کوي خو دا نشوه معلومه چې د وړانګو اغېز پر دماغ ولې او د څه له امله کېږي. د څېړونکو په خبره چې د دې پلټنه اوږدې مودې ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم یوې څېړنې ښودلې وه چې د ځیرکو موبایلونو ډېر استعمال په ځوانانو کې د تنګېدو، ژور خفګان او ځان وژنې عادت منځته راوړي.